السلام علیکم ګرانو مینوالو، هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. مینوالو، په دې ویډیو کې اوس تاسو ته د کرکټ نړیواله شورا یا ICC له خوا نه چې د لوبغاړو لپاره کومه نوې او تازه درجهبندي اعلان سوې ده، په 20 ورځو لوبو کې دغه درجهبندۍ په هکله معلومات درکړمه. متاسفانه مینوالو، په دې درجهبندۍ کې زیاتره افغان لوبغاړو شاتګ کړی دی او خپل هغه مخکیني مقامونه یې لاسه ورکړي دي. خو فضل الحق فاروقي به مینوالو په دې درجهبندۍ کې چې همدا نن سهار اعلان سو مخکې تګ کړی دی. نو زه به تاسو ته دغه درجهبندۍ په هکله پوره معلومات درکړم. نو ویډیو تر پای پورې وګورئ، او که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو سره لایک او چینل مې حتما درسره سبسکرایب کړئ. نو مینوالو، د کرکټ نړیواله شورا له خوا نه په نوې اعلان شوې درجهبندۍ کې په 20 ورځو لوبو کې د الراونډرانو په برخه کې شکیب الحسن لومړی ځای خپل کړی دی. د شکیب الحسن څخه وروسته دویم ځای بیا هاردیک پانډیا خپل کړی دی، او د الراونډرانو په برخه کې مینوالو بیا دریم ځای له افغانستان څخه محمد نبي ساخیل خپل کړی دی. مخکې مینوالو محمد نبي ساخیل په دویم مقام کې و، خو اوس له هغه څخه هاردیک پانډیا مخکې سوی دی. محمد نبي ساخیل بیا دریم مقام ته تللی دی. په نوې اعلان شوې درجهبندۍ کې مینوالو په 20 ورځو لوبو کې بیا د بالرانو په برخه کې ونیندو اسارنګا لومړی مقام خپل کړی دی. د ونیندو اسارنګا څخه وروسته په دویم مقام کې بیا راشد خان دی له افغانستان څخه. مخکې مینوالو راشد خان په لومړی مقام کې و، خو اوس له هغه څخه ونیندو اسارنګا مخکې سوی دی. په دریم مقام کې مینوالو بیا په 20 ورځو لوبو کې د بالرانو په برخه کې عادل رشید دی. د افغانستان څخه مینوال بل لوبغاړی یعنې مجیب الرحمن زدران په نوې اعلان شوې درجهبندۍ کې بیا 10 مقام خپل کړی دی. مخکې مینوالو مجیب الرحمن زدران په 8 مقام کې و، خو اوس 2 مقام مخکته تللی دی. د افغانستان څخه مینوال یوازینی لوبغاړی چې په نوې اعلان شوې درجهبندۍ کې مخکې تګ کړی دی هغه بیا فضل الحق فاروقي دی. مخکې مینوالو فضل الحق فاروقي 18 مقام درلودو، خو اوس 15 مقام ته راښکته سوی دی.